نو عمر اقبال ما ته په لاره کې دا کارت راکړلی و نو ما ورته وویل هلکه دا خو تا مو ته خپل پاسپورټ راکړو یعنې په هیره باندې دا پاسپورټ یې واخله هغه ما ته وویل چې نه دا یو څه کېږده ما ویل ښه کېږدمه ما کېږدو په جیب کښېنې که نه چې دود بدرنګې چې پاس مې وکتللو نو ما هلکه دا خو پاسپورټ نه دی دا خو انویټیشن کارت دی یعنې نو انویټیشن کارت څه دی چې پاسپورټ ټو میریج پاسپورټ ټو میریج دی ما ویل هلکه دا خو جوړه نوې بوزي یعنې بیا مې چې بل وکتللو نو بیا په دې کې دا بورډینګ کارت دی یعنې مطلب دا دی ښه او بیا دا چې کوم دی نو دا جوز دی یعنې امارات جوز هم دی هر شی برابر کړی دی سیټ نمبر پکې دی ما خو هېڅ شي ضرورت نشته دی ریډي ټو ګو دی یعنې نو ما چې دا کارت وکتللو نو زه ډېر خوشحاله شولم او ما وی ما چې زه به دې واده ته خامخا څمه یعنې او زه به دې هلک ته انعام میرکوم دی یعنې دا ورته انعام میرکوم خو چې هغه ما ته میلاو شي یعنې ته پوه شوې نو دا چې ته راللې او ته چې ما ته ووایه نو تا ته مې دا ووي چې وګوره دا پاسپورټ دی دا پاسپورټ دی دې کې هر شی تیار دی یعنې نن سبا هغه وادونه ختم شوللو چې کوم به وو دا واده چې کوم دی نو دا د الله طرفه نه نرانو ته یوه توفه ده یعنې خو ګویا نن سبا ته هم د خلکو پاسپورټ جوړ کړی دی چې پاسپورټ د سره وي نو بس هر شی هر شی یې ښه زه ګوره مور و پلار څومره په خوارۍ باندې نقصان وکړي پیسې ولګوي یوه باندې قرضه راواخلي بیا که هلک وي که وړکي وي چې هغه درته لاړ شي دا خبرې موږ ټولو ته پاته ده دا خبرې موږ ټولو ته پاته ده خو موږ ټولو په خپل زړه کې ساتلي دي دا هلک دا خبره څرګنده کړله چې کنې دا خلک ودونه یې دې دپاره کوي نو یې دې دپاره زه ورته دا انعام ورکوم او به څه خبره وي چې ته یې په زړه کې ساتې بل ته وښیه چې هغه ته نه څه نه څه پیدا وي شاته کي او هغه یغو دا خبره په موضوع کې راشي مطلب یې دا و چې نن سبا ودونه نشته دی دوکه ده او ټول لالچ ته یعنې چې هلته کې لاړه شي او هلک یا وړکي نو مور و پلار ورته وي چې ګوره داسې خدمت یې کوه چې ځنه خفه نه شي د کور یو وړیکه چې ځنه خفه نه شي تر هغه پورې چې څو پورې ایلواد وشي یا ورته دا پاسپورټ میلاو نه وي چې کله خو یې ایلواد پیدا شي که نه نو بیا هغه بنادم هغسې پاتې نه شي هغه ښه خلک چې کوم وي د کور والا مشیران کشیران هغه ټول خراب شي هماغه ښه خلک چې وو هغه ټول خراب شي خو په دې کې اوسه د مور و پلار صحیح مشوره وي نو داسې کار مه کوې واده خلک یې دې دپاره نه کوي چې پاسپورټ دې مو په نیکه لاره راوړه وه الله ذمهوار دی الله روزي رسان دی او بیا هغې پسې دویم خاوند چې کوم دی مخکې زمانه کې خو به خلکو صرف خاوند پېژندللو چې وایي چې په یعنې چې غامې غاړې صحیح وي یعنې په مټو باندې برابر وي نو بس ټیک دی او ګټي وټي خپله روزي ګټي نه نه چې د بل روزي ته ناست وي نن سبا چې کوم دی نو صرف پاسپورټ ته ګوري پاسپورټ ته خو پاسپورټ خو ته میلاو شي خو هغه ژوند هغه عزت بیا د هغو پاتې نه شي خدای دپاره خپل هېواد ته که وړکي وي که هلک وي نصیحت ورته دا کوې چې د خپل خاوند د خپلو مشیرانو د خپلو کشیرانو د خلکو قدر عزت کوې دا نه چې کله نن واده وکړې او سبا ته بیا وایي چې ما خوښ نه و یا د ما خوښه نه وایي مړه دغې ته به څوک واده یی دا څه عزت دی که یو سړي څه پیسې وشي نو څه چل دی پیسې دې وي که نه پیسې خپل ځای لري عزت خپل ځای لري نو مهرباني وکړئ چې دا سوچ دا خیال د موضوع نه وباسئ او خپل هېواد ته نصیحت کوئ
د الله دپاره د خپل خاوند د خپل سرخوشي او د خپل کور والا خدمت کوي عزت یې کوي تاکې ګوره نو مشران چې کوم دي مشرانو ته ودونه وکړي بیا چې د هغو نه څه پاتې شي نو هغه همدو ته پاتې شي که نه بل چا ته پاتې شي دا خو نه چې کنې د پاسپورټ ته په لور شي والله چې پاسپورټ رانه هېڅ خو نه لیدلی نو چې څوک د پاسپورټ یعنې په تمه ونیوي او څوک یې امید ساتي هغو ته هېڅ نه وي کومی نه زما خبرې ډېرې وې الله دې ټول عزت وکړي دا د مهرباني خانې خوشحاله اوسئ ما طرف نه ټولو ته دعا سلام الله مو ټول خوشحاله ساته السلام علیکم